لنډه کیسه. په لړزېدلو لاسونو یې لیک راواخیست، پر کرښو یې سترګې تېرې کړې. لیکل شوي وه: زما خوږې، ښایستې او وتلې مېرمنې، ستړې مه شې، هیله کوم چې اوښکې تویې نه کړې. زما لیونو واده وکړه چې هره یوه خبره به مې عملي کوې. زه نیکمرغه وم چې ته مې په خپل ژوند کې لرلې او ژوند مې پر تا رنګین و. پوهېږم راتلونکي ته مو بلا هیلې درلودې، دا چې بخت یاري ونه کړه، هر څه نیمګړي پاتې شول. د الله اراده به وه. ښه زما ښایستې، غوږ شه درته څه وایم. دا چې زما دنده نظامي وه او نو حالاتو ته په کتو په دې پوهېدم چې یوه ورځ به داسې وخت په موږ راځي. نو دغه لیک مې خپل ملګري ته ورکړ. ورته ومې ویل که زه په عملیاتو کې شهید شوم نو تا ته دې در ورسوي. هیله کوم اوښکې پاکې کړه. ستا په ګلورینو اننګو مې د ناهیلۍ د څپو سیل نه لورېږي. داسې نه چې ښایست دې راته وران کړي. ته زما ژوند یې او غواړم د هغې دنیا په خوږ ژوند او خوږو نعمتونو کې راسره هم واوسې. نو واده وکړه چې هېڅکله به بل واده نه کوې، ځکه ما اورېدلي چې څوک په دې دنیا له چا سره مینه ولري په هغې دنیا کې به هم ورسره وي. او زه غواړم چې تل په خپلې خوږې هستمن واوسم. همدا ډول زما دې ګله هم تا ته امانت ده، په هغې به ډېر پام کوې او هېڅکله زما نشتون احساس ورنه کړې. او جنت لور به مې صالحه او په زده کړو سمبال روزي. له مور سره به یو ښه پلار هم ورته پاتې کېږي. ما وبخه چې په نیمه لاره کې مې پرېښودې، بس د الله تعالی خوښه به همداسې وه. تا خپل رب ته سپارم، د الله په امان. د لیک له خلاصېدو سره د ګلالۍ پر مخ اوښکو کتارونه جوړ کړل. په زنګنونو یې سر کېښود او په چیغو چیغو یې وژړل. څو شېبې وروسته یې سر راپورته کړ، مخامخ یې وکتل، انځور یې ښی و، روا یې خیست او ویې ویل: احمده، ما ته ستا لیک د ستا د شهادت پر 3مه ورځ رارسېدلی و. په هره وعده مې عمل وکړ، له هر ډول سختیو او تنګو سره مې مقاومت وکړ. د وخت په تېرېدو سره لوړې زده کړې مې پیل کړې. تر څنګ مې د خپلې کورنۍ ساتلو لپاره په یو بهرني سازمان کې دنده پیل کړه. د نظام له ړنګېدو سره د دفتر له خوا بهر ته د تګ زمینه راته مساعده شوه، خو د دې لپاره چې ادې ډېرې ضعیفه شوې وه او ستا امانت و نو پاتې شوم. د نوي نظام سره بیا خپلې دندې ته راستنه شوم او نن چې د دندې مې اونۍ هم پوره شوې نه وه له دندې وویستل شوم، د دې په خاطر چې زه سابندي لرم او مخ نشم پټولی. زما قسمته څه دې وکړل، غبرګې څپېړې خپل تندي ته ورکومه.